پری فیسبوک موډ چې دی هغه څنګه ختم کړو تاسو یې ګورئ دوستانو پر داسې راسره چې زه زما موبایل ته راځم زما د موبایل په فیسبوک کې ما ته ویډیو تصویر هیڅ شیز هم نه شو کوي یعنی یو شی هم نه راښکاره کوي نو موږ څنګه کولی سو چې خپل د فیسبوک پری فیسبوک موډ چې دی هغه ختم کړو یعنی که کوم تصویر یا ویډیو زه غواړم چې وګورم د هغه دپاره به زه ډیټا چې د هغه پلی کوم اکثره کسان د دې طریقې څخه پریشانه هم دي چې ته موږ ته داسې یو طریقه راوښیې چې موږ د هغه طریقه کار په ذریعه سره موږ وکولی سو چې پری فیسبوک موډ چې دی هغه ختم کړو نو د نن په ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې پری فیسبوک موډ ختم کړئ که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ او که چیرې تاسو نوي یاست نو زموږ پیج ضرور درسره فالو کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو لاندې په کمنټ کې ولیکئ چې موږ د هغې پوښتنې جواب درکړو راځئ چې زه د موبایل سکرین ته چې په ګډه سره دا طریقه ځان ته معلومه کړو تاسو یې ګورئ دوستانو چې زما په فیسبوک کې ماته نه یو تصویر چې دی هغه شو کوي نه یو ویډیو چې دی هغه پلی کوي نو د دې د ختمېدو دپاره به دوستان تاسو به سمپل دې درې ډاټ ته چې دی هغه راسئ دلته چې کله تاسو رالاست تاسو به لږ لاندې راسئ دلته به سټینګ لیکلی وي دوستان در سټینګ لاندې تاسو ګورئ موبایل سینټر چې دی هغه لیکلی دی یعنې که موبایل سینټر جیس چې دی هغه لیکلی دی یعنې که ستاسو هر سیم وي د هغه سیم نوم چې دی هغه به دلته لیکلی وي تاسو به سمپل پر دې کلیک کړئ پر دې چې تاسو څنګه کلیک کړئ دلته په دا سیټ کې تاسو ګورئ دوستانو سټینګ لیکلی دی سټینګ ته چې تاسو څنګه رالاست دلته کې ټرن او فیسبوک موډ چې دی هغه لیکلی دی دا چې کله تاسو وایي دوستانو دلته کې به ټرن اوف چې دی هغه لیکلی وي پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ دا چې کله تاسو وایي دوستانو نو ستاسو فیسبوک تاسو ګورئ بالکل به سم سي یعنې که کومه ویډیو یې تصویر یې هر څه یې هغه به تاسو ته پلی کوي ډېر خوندور سټینګ دی لازمي په خپل موبایل کې وکړئ چې خوند ترې واخلئ او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ در بلې ویډیو د خدای په امان